یو ملګری سوال کړل، سوال لږ د حیا خلاف دی لیکن ډیره اهم او ضروری مسله ده. دی حواله سره ما دا کافی میسیجز راغلي، نو ما ضروري وګڼل چې په دې حواله سره یو مکمل ویډیو اپلوډ کم. او چې کوم خلک دا سوالات کوي، ظاهره خبره ډیر چې خلک داسې لري چې هغه حیا کې د دې سوال ته بوس نه کوي، دنیوي کارونو کې حیا نه کوي، چې دین خبر را چې بیا ول حیا ورزي چې به بده کې موږ حیا کو. بهرحال دینی جسوم مسائل لپاره باقي کې حیا نه دي کول پکار، بلکې د مسلې معلومات پکار دي. دا سینه چې تاسو د حیا په چکر کې چې کوم دي په حرام کاری کې مبتلا شئ. نو سوال ادا کړل چې د شپې چې کله منګو دکېګو، نو آیا د بربند یعنی بالکل لغړ صورت حالي بربند چې کپڑے نه لګه، مثال طور پر کمیز سم نه، پرتګو سم نه، په دې حالت کې ملاست څنګه ده، په دې حالت کې خوب کول څنګه دي، دکې ده څنګه دي، آیا په شریعت کې د دې اجازه شته چې انسان بربند ودشي؟ شریعت په دې حواله سره سو کوم دي، آیا دا عمل جایز یا ناجایز؟ یاد وساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ حضرت عمر رضی الله عنه نے روایت ته چې هغه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو چې کله بول او بار کوئ یا دغه شانتي کورواله کوئ، د دې دوه وختونو نه علاوه باقی ځان مبر بندول. په دې دوه وخت کې ځان بر بندول چې ځکه چې دا هو یو مجبوري حالت دی، یا تاسو لامبای یا دغه شانتي تاسو بول او بار کوئ یا دغه شانتي کورواله کوئ، په دغه ټیم کې ظاهره خبره ده دا خو د مجبوري حال له دا غینه علاوه چې کوم دي ځان بر بندول دا چې کوم دي نه دی پکار، ځکه چې په دې حالت کې چې کوم دي فرشتي چې کوم دي الله رب العزت زمونږ تاسو سره چې کوم دي فرشتي متعین کړل، کوم ته چې منکر نه کیږي لکېږي هغه چې کوم اعمال لګي زمونږ، نو د دینه باقی حالاتو کې چې کوم دي د انسان سره فرشتي موجود دي، هغه د انسان اعمال لګي، نو دا هغهونه چې کوم دي د حیا کول لپاره چې کوم دي د دې دوه وختونو علاوه چې کوم دي ځان بربندول نه دی پکار. راځو دغه مسلې طرف ته چې آیا یو انسان د شپې ودکېږي، نو آیا د څومره لباس واچي چې د لپاره جایز ده؟ ګوره مین خبره ده چې ستر پټول ضروری ده. هغه ستر پټول چاهے ته چړې واچي یا بالکل ځان بربند کې، خو چې ستا دومره کپڑے چې هغه ستر په پټي، مثال طور پر کمبله یا دا شان دي صادري چې تا په خپل ستر پټ کړي، نو دام کافي کې دی شي. ډېر شي خلک داسې چې دغه عادت داسې چې هغه لکه ځان غوله خوب اسینه ورځي ځان داسې عادت کړي، دا عادت ختمول پکاري. ځان له جګم دې د شپې لپاره جدای پرتګ ساتل پکاري چې هغه چې تاسو د شپې سملې هغه ځان اچوي. خو بهرحال مسله دغه ده چې مثال طور پر تاسو مکمل بربندي، نو په دغه صورت حال کې تاسو له پکاردار چې ځان باندې صادر واچوي، مکمل بے صادره بے کمبلنا بغیر کپڑونا بالکل لغړ سملاسته بالکل بربند سملاسته دا صحیح نه دي. بهرحال تاسو پرتګ نه چټه وغیرہ نه داغې نه بعد چې کوم دی یا پکاردار چې خپل چې کوم ستر هغه دغه بذریعہ باندې پټ کې د کمبلي بذریعہ باندې یا دا شانتي صادر وغیرہ تاسو واچوي، هغه ځان لپاره واچوي، په دې حالت کې تاسو سملاسته شي. دویمه خبره دا د سوال ادا کړل چې په دې حالت کې یعنی د شپې تا ځان بربند کو، په دې حالت کې صورت ویل څنګه دي؟ مثال طور پر د سملاستو لپاره چې کوم دي بس کسان چې کوم دي سنت مسنون چې کوم دعاګانې دی غوي یا دغه شان د قرآن مجید چې کوم اخري سورتونه دی قل هو الله احد وغیرہ دا ویل څنګه دي؟ آیا په دې حالت کې د تلاوت کول یا مسنون دعاګانې چې کوم د سملاستو دعا ده اللهم بسمک اموت واحیا دا ویل څنګه دي؟ یاد وساتئ چې د الله رب العزت نوم چې ګرمنګالو دا د الله رب العزت تعظیم پکاره په دغه حالت کې چې موږ داسې حالت کې چې هغه د حیا حالت دي چې مثال طور پر مکمل بربندي او په دغه حالت کې موږ نه د پکار چې موږ نه د قرآن مجید تلاوت وکړو یا موږ یو مسنون دعا وایو، ځکه چې دا حالت چې کوم دی دا د الله رب العزت د نوم د تعظیم خلاف دی. په دې حالت کې تاسو مسنون دعا نشئ ویلې او دغه شان د قرآن مجید آیات وغیرہ یا سورت وغیرہ نشئ تلاوت کولای. دا ډیره اهم او ضروری مسله و. ډیر شي خلک په دې حواله سره سوال کوي. امید کوم چې د دې مسلې جواب تاسو ته ملاوي شوي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.